زوی د صوفیان حضرت وی خضر علیه السلام اوس هم ژوندی دی او وی نښه دا دی چې د دې غټې ګوتې یې ښی لاس د غټې ګوتې د دې هډوکې یې نشتي دلته نو ځکه چې لاس وي چا سره میلاوی نو دا ځای ولګوره یو ورځ ما ملګرو ته به زموږ د قوم کو صادق قوم د پارشي ورځي دا که ما چېرته اوس څوک د دې ګوتې نه دي چې دا هډوکې وباسي که او یو پکې چغه وي چې لکه خضر مې موندلی دی هډوکې یې نشي ټول قوم به دته پروت وي والله چې پروت وی ورته هلته خو تپوس وپوس نشته ټول به ورته پروت وي چې څوک راغلی دی وی به چې خضر علیه السلام راغلی دا پالتو خبرې دي بې سنده خضر علیه السلام په هغه وخت کې وفات شوی دی او بعض لا دا وایي یعنې دې بې ادبۍ ته وګوره په بعضو کتابونو کې لا دا هم دي چې یعنې خضر علیه السلام د امام صاحب قبر له راغلی دی او د امام صاحب نه مسلې زده کړي دي امام صاحب نه دی تللی خضر علیه السلام راغلی دی او بعض وایي امام صاحب هم چې دی د هغه سره ملاقاتونه کړي دي نو دا ناشنا خبرې دي اوس خضر علیه السلام د امام صاحب قبر له راځي دغه وخته پوره ژوند دی چا ویلي چې ژوند دی خو دا د دې بعضو یارانو دا قصې چلیږي په کتابونو کې او په بیانونو کې تاویلې ماویلې ځکه چې مخامخ څوک تپوس ونه کوي څوک وایي مړی په هوا الوتو ما ولیدو مخامخ چې ورته ناست ته څه خیال جواب ورته څه وایي ته څه سبحان الله مړی الوتو ده ولیدو نو چې اوس مړي ییني الوځي او مړو له قبرونو له ځي علم ترې کوي او یو څه او بل څه نو چې د ملا صاحب د عقیدې نو د دغه ملا صاحب د تابعدارو به څه عقیدې د دې به تاسو اندازه ولګوئ نو خضر علیه السلام چې د هغه وفات شوی دی او دا غلطه خبره ده چې خضر علیه السلام ژوندی دی او چې ژوندی وی نو پکار چې د پیغمبر مرسته خو یې کړې وی که په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره سختې راغلي دي که نه نو پکار ده چې د هغه مرسته یې کړې